افغانستان او هند نن لوبه لري دا چې د کومې لوبډلې د مخکې تګ چانس ډیر دی او کومه لوبډله نن د بریا ډیر چانس لري او احتمالي لوبډلې په څه ډول دي دا هر سره په همدې ویډیو کې اوریدلی شئ. افغانستان او هند نن ماښام 6:30 بجې د ابوظبي شیخ زاید لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. هند تر دې مهاله 2 لوبې کړي او دواړه یې بایللي، خو افغانستان بیا له 3 لوبو 2 ګټلي او یوه یې بایللي. د افغانستان او هند ترمنځ تر سبانۍ لوبې وړاندې 2 شله وریځه لوبې شوې چې یوه یې په 2010 نړیوال جام کې او بله یې په 2012 نړیوال جام کې وه. هندي لوبډلې لومړۍ لوبه په 2 وکټو، دویمه لوبه کې په 23 منډو افغان لوبډلې ته ماته ورکړې. سره له دې چې هند تر دې مهاله د روان نړیوال جام خپله 2 لوبې پاکستان او نیدرلند بایللي، خو لا هم په نړیوال جام کې د مخکې تګ چانس لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په وړاندې لوبه کې په لوی توپیر د بریالي کېدو کوښښ کوي. دا چاره ښایي د دې سبب شي چې هندي لوبډله لا ډېرې غلطۍ وکړي چې ورسره به نه یوازې په لوی توپیر یعنی هغه څه چې نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره ورته اړین دي لوبه ونه ګټي، بلکې ممکنه ده چې دریمه لوبه کې له افغانستان څخه ماته وخوري. اخو افغان لوبډلې له سکاټلینډ او نمیبیا څخه لوبې په لوی توپیر ګټلي او پاکستان ته یې په کم توپیر بایللي چې ورسره یې رن ریټ لوړ دی او نیمه پای لوبې ته د رسیدو چانس هم د هند په پرتله ډیر دی. د افغانستان د هند په وړاندې له بریالي کېدو سره نیمه پای لوبې ته نږدې کېدلی شي، خو رسېدلی ځکه نشي چې خپله بله لوبه کې باید نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي. کومې لوبډلې چې له پاکستان ماتې خوړلې خو د هند په وړاندې بریالۍ شوې ده. د نمیبیا په وړاندې د افغان لوبډلې بریا او د حمید حسن بالنګ ته په کتو باور دا دی چې هغه به د هند په وړاندې لوبه کې هم ولوبېږي او دا چې اصغر افغان له کرکټ څخه تقاعد شو نو لوبډله ممکن په لاندې ډول وي. د افغانستان احتمالي لوبډله حضرت زازه، شهزاد محمدي، رحمان الله ګربز، کفټ وی، حشمت شهیدي، نجیب زدران، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، مجیب رحمان، نوین الحق او حمید حسن. هند هم ښایي په خپله لوبډله کې تغییرات راولي او د ویرون چکرواټي پر ځای لوبډله کې آشوین ته موقع ورکړي. د هند احتمالي لوبډله ایشان کشن، کے ایل راهول، روهت شرما، ویرات کوهلی، ریشب پنت، رویندرا جډیجا، هاردیک پنډیا، روی چندرن آشوین، جسپریت بومرا، محمد شمی او شاردل ټاکور. ټاس تر دې مهاله پرته له افغانستان څخه د نړیوال جام 12 غوره پړاو کې چې څومره ټاسونه ګټل شوي لومړی یې فیلډینګ غوره کړی دی او د انګلند او سریلانکا ترمنځ لوبې پورې یوازې 4 لوبې هغو لوبډلو ګټلې چې لومړی یې توپ وهنه غوره کړي. قدرمنو مینوالو تاسو نظر هم په نن ویډیو کې راخلو که چیرې نن افغانستان ټاس وګټي لومړی باید بیټینګ غوره کړي او که فیلډینګ. خپل نظر سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو کې ځل بیا زه ځای تلکو زه ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرې کوم په بخښونکي رضا الله مسپارمال چیرې چې اسمه خوشحال سوکاله مو غواړم افغان کرکټ خو چینل او فیسبوک باندې سبسکرایب او لایک کړئ. الله مو مل.